دی واتساپ ته ما سره وګورئ دا واتساپ چې کوم دی زیاتره خلک دا ډاونلوډ کوي خو دا ډیر زیات خطرناک واتساپ دی او د دې څخه ځان وساتئ. هغه ولې ټول معلومات شریک کوم نو ویډیو راستر اخیره پورې وګورئ او د خپل مرګرو سره هم شریک کړئ. نن سبا کې تاسو وګورئ تاسو بس وایي چې دا واتساپ دونه خطرناک واتساپ دی څنګه تاسو وایي زه دا واتساپ چې کوم دی په دې کې زموږ ډیټا چې کوم ده هغه په دې کې مکمل محفوظ نه وي. دا واتساپ چې کوم دی دا موډ شوی یو نارمل کس موډ کړی دی نوم دی جی بی فینګ ګولډ داسې نور موډونه په دې کې راځي. نو کوم کس چې دا موډ کړی د کم کس دا واتساپ هغه زمونږ ټول پیغامونه تصویران ویډیوګانې هغه کتی شي کوم ته سند کوي مونږ چاته سند کوو هغه کتی شي او د دې سره سره دغه ډیټا قبل کس ته اوپر وکي دغه اغستې ته هم شي زمونږ دغه ډیټا غلط خرڅول کیږي هم دا ګوګل ته هم اپلوډ کیدی شي لکه مکمل زمونږ ډیټا چې کومه ده دغه کې ذره محفوظ نه وي. اوس سوچ سوال پیدا کیږي چې دا واتساپ دونه خطرناک دی دونه نه دی خنو بیا ولې مونږ یوز کوو بیا ولې خلک ډاونلوډ کوي او د استعمالوي. اوس تاسو دا واتساپ خلک ولې استعمالوي وجه د دې اسده. اوس دا جی بی کوم واتساپ چې دی پینک دی ګولډ دی اف ام دی مطلب دا موډ واتساپ دی دا ولې خلک یوز کوي هغه وجه دا وي کومه دا نارمل کوم واتساپ چې دلته کې وګورئ پلی سٹور کې تاسو ایو دی واتساپ بزنس او واتساپ میسنجر په دی ګوګل پلی سٹور کې چې کوم دي دا صرف سکیور واتساپ دی صحیح آفیشل واتساپ دغه لري. اوس دا کوم نور چې دی موډ اوس ما سره دا ساده واتساپ دی او د چا سره جی بی واتساپ دی دغه واتساپ چې کوم کس ځان سره ډاونلوډ کړي ځکه ته میسج وکم هغه اونکه یا هغه د دی یا هغه آفلاین دی ماته واپس خپل پیغام ډیلیټ کو خپل تصویر می ته ډیلیټ کو هغه کسار هم راپاسي هغه کله هم اپلاین شي هغه سبق پیغام ته فروتي مطلب کومه د یو کسته اپلیک دغه اسمه پیغام شریک کو تصویر سند کو چې دغه سره دغه جی بی واتساپ ته دغه نوري واتساپ دی وسره دغه موډ والا نو دغه نم خپل پیغام بیا واپس نشو ډیلیټ کول نشو حذف کول ځکه چې هغه سره دغه ته واپس سیو کی بل خبره مونږ چې چا سره دغه جی بی واتساپ مونږ سټیټس اپلوډ کو مونږ ډیلیټ کو هغه بیا هم کته شي کومه دغه جی بی واتساپ چې سره یې هغه وغواړي په خپل واتساپ کې دغه سره ایرپلین موډ هم څنګه چې په موبایل کې ایرپلین موډ دغه سره په واتساپ کې هم ایرپلین موډ هغه ځان آفلاین کولای شي په واتساپ کې چې نور انلاین او په دغه واتساپ کې هغه صرف او صرف انلاین وي. یعنی دا جی بی دا ګولډ او اف ام دا واتساپ چې کوم دي دا موږ دغه شانتي اضافي فیچر نه دغه سہولتونه راکوي اوسو نو په دې وجه چې کوم دي د خلک دغه طرف ته روان دي او د نارمل واتساپ ډیلیټ کوي او دغه جی بی او ګولډ او اف ام ډاونلوډ کوي. ها زما د ویډیو مقصد پیغام دا رہی چې دغه جی بی واتساپ او اف ام د دې ځان وساتئ ډیلیټ کوي که چا ډاونلوډ کړي او څو نه خلکو چې نه ډاونلوډ کړي نو دغه چرته کې هم ډاونلوډ نه کوي نن سبا کې تاسو ګوره زیات تر خلک ډاونلوډ او شروع د چا دغه شانتي موږ فیچر راکایو بس دا خو خوندور واتساپ دی نو ما ډاونلوډ وای دي سره ډیټا پول ان سکیور اس پته تاسو ډیټا نه لګي دغه نارمل دو واتساپ چې کوم دی په ګوګل پلی سٹور کې واتساپ دی او واتساپ بزنس دی دغه دوه واتساپ دی په دلته تاسو ښکاري په ګوګل پلی سٹور کې دی نه علاوه ما شنه واتساپ راړوي موبایل ته او ما چې کوم دی دغه ډاونلوډ کوئ دغه یو شارټ غونډي مختصر شانتي پیغام تاسو سره می شریک کوم نو ویډیو سره لایک کړئ د خپل مرګرو سره هم شریک کړئ ان شاء الله ملاقات کی په بل نوې ویډیو کې د لوی الله فامان.